نو ښځه خاوند ته ماله سوټ راوړه. نو خاوند ورته ویل هفته مخکې مې دله سوټ راوړی نو ښځه ورته وایي هغې کې خو یې لیدلې ما. وایي که نه وایي؟ ملا صاحب تا ته وایي که نه وایي؟ دی واده کړي ته ووایه پهله به شاپینګ سنګل که اوس به ډبل کې. د ښځې او خاوند فاینل میچونه وي. د پېښور د ظلمو به څه میچ. په نکاح کې څو حروف دي؟ لږ سنجیده شئ. نمبر 1 پهلا حرف نون کی اشاره نان اور نفقې ته ده. د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده. د ښځې نان نفقه تاسو دې کسیونه خبر نه چېرته فیملی کورټ ته راشئ. فیملی کورټ ته راشئ عدالت کې هغه ځای چې کوم ځای د ښځې او د خاوند مسلې بحث مباحثه کېږي. توجه هلته به حیران شي د ښځې او خاوند فاینل میچونه وي. د پېښور د ظلمو به څه میچ. زه خپله د نکاح رجسټرار یم نو صرف نکاح تړل نه وي. بیا ورشه تشریف راوړه نکاح چا تړلې وه. د ښځې خاوند سیټینګ نشته دی. بهرحال د ښځې نان نفقه ووایه په خاوند واجب ده. په خاوند څنګه چې وتر واجب دی وکړه. توجه هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي. هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه. توجه دویم حرف کاپ دی. کاپ کی اشاره کسوتون ته ده. یو د علماو اصطلاح ده کوب کې به نکاح کوي. څه کې؟ کوب کې. خو کوب کاپ دویم حرف نکاح کې کاپ دی. نو کسوتون کلاس ورته په انګلیش کې وي اور پښتو کې خو دومره وسیع ژبه ده. کلاس انګلیش کې وي. کسوتون جامې کپړې ورته په کسوتون ورته په عربی کې وي او په پښتو کې ورته څوک کالي وي څوک ورته جامې وي څوک ورته کپړې وي. دا خاري والنی تاسو خاري والی اوس ښه د دې خانقاه په برکت سره کلی نه د اطراف عالم د دنیا ګوټ نه دغه خانقاه ته د اجتماع ته خلک راځي. دا الله د دین او د اسلام مرکز جوړ کړ. دا ستاسو غونته خاري والا ورته کپړې ځکه وي چې معمولي کړه پکې وشي نه بدلېږي. او دا اخوا چې لږ لرې لاړ شي دا کلي والا ورته جامې ځکه چې دوی یې جمعه په جمعه بدلوي. او بر افغانستان کې ورته د افغانستان مضافاتو کې هغوی کالي ځکه وي چې کال پسې بدلوي کالي ورته وي. دویم حرف کسوتون کاپ. کسوتون د ښځې لباس په خاوند واجب دی. دی واده کړي ته ووایه پهله به شاپینګ سنګل که اوس به ډبل کې. شاپینګ به ډبل کې. اوس چې ځان له کپړې اخلي نه قدم پړک جوړه به م اخلي. توجه د ضرورت لباس کم لباس ما یو قید ولګو کم لباس د فرمایشونو والا خاوندانو سر تندې لا اوسه پورې نه لګي. توجه هفته مخکې فیملی کې واده و نو خاوند ښځې له سوټ راوړو کپړې جوړې کړې ارینجمنټ وشو واده کې شرکت وشو. 1 هفته بعد هغه فیملی کې بل واده راغی. ښځه خاوند ته وایي چې ما له سوټ راوړه که نه. خاوند ورته وایي چې هفته مخکې مې راوړې نو او دا تقریبا موږ ټولو ته وایي. دا موږ ته وایي تاسو ته وایي ښه دی ټولو ته وایي ښه د پولیس والا د ټولو ته دا خبره کوي. څه وایي ورته هفته مخکې ما ته متوجه شي سوټ راوړی هفته پس بل واده راغی نو ښځه خاوند ته وایي ما له سوټ راوړه. نو خاوند ورته وایي هفته مخکې مې دله سوټ راوړی نو ښځه ورته وایي هغې کې خو یې لیدلې ما. وایي که نه وایي؟ ملا صاحب تا ته وایي که نه وایي؟